الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. صدق الله العظيم. مؤمنان ورونو، الله سبحانه وتعالى دی حضرت محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم دی اخیرنی امت تا سی دی ټول مخدی زمکی دی انسانانو څخه عبارت تا دغه اخیرنی امت تا که آغا سرپوستی دی، که تورپوستی دی، که عرب دی، که عجم دی، دی امت تا دو ذریعی دی هدایت او دی لارښوونې را لېږلي. خو دا امت یوه حصه مؤمنان دی، مسلمانان دی چې د الله عز وجل پر راستول سوي پیغمبر او پر رانازل کړي قرآن باندې ایمان لري. دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د امت اجابت برخه ده. او متباقی انسانان چې لا په دین نه دي مشرف سوي، دا هم د رسول الله امتیان دي، خو امت دعوت بلل کیږي، بل پیغمبر نسته. تر قیامت پورې د دې انسانانو د هدایت لپاره دا دو ذریعې دي. یوه وسیله او ذریعه د هدایت ذات اقدس پر نور د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ده. لکه د سورة سبا په 28 آیت مبارک کې چې الله عز وجل فرمایي: وما ارسلناک الا کافة للناس. نمو یې استولی ای د ما حبیبه مگر ټولو انسانانو ته مې استولی، که په شرق کې دي، که په شمال کې دي، که په جنوب کې دي، او که په غرب کې دي. بشیرا و نذیرا، چې څوک د تا د دعوت منونکي دي هغو ته زیری ورکوونکی، او څوک چې حق څخه مخ اړوي هغو ته ویرونکی. خو یې د ټولو انسانانو لپاره پیغمبر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، خو زیات انسانان په دې نه پوهیږي. او دومه ذریعه قرآن عظیم شان ده د هدایت او د لارښوونې د مخکې ځمکې د انسانانو لپاره. لکه په سورة زمر کې 41 آیت مبارک کې الله عز وجل فرمایي: انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. بېشکه نازل کړی مو د پتا باندې ای حبیبه د ما کتاب و قرآن للناس ټولو انسانانو د مخ د ځمکې ته، بالحق په حق سره، په دې کې هیڅ شک نسته. فمن اهتدى فلنفسه، چا چې لار وموندله په دې قرآن و کتاب باندې، نو د ځان په ګټه باندې لار وموندله. او من ضل فانما يضل عليها، او څوک چې بې لارې سو، چا چې لار ورکه کړه، د هغه ضرر خپله همده ته ده. نو د ما محترمو د اسلامی نظام مسئولینو، د ما هدف دا ده چې الله عز وجل
دغه د فتنو او له شرارتونو ډک دور کې په موږ تاسو باندې الله عز وجل د اسلامي نظام د هغه عظیم نعمت لورونه کړې ده، خو په وړیا نه، د بې ساري، بې مثله، بې بدیله قربانیو په نتیجه کې او د لکونو تنکي ځوانانو د ټوټه ټوټه کېدلو په نتیجه کې. معززو مسؤلینو، د ما مقصد دا ده چې موږ اسلامي نظام لکه څرنګه چې عالمي ده، څرنګه دعوت د نبی علیه الصلاة والسلام عالمي ده، رسالت د رسول الله عالمي ده، قرآن عالمي ده، اسلام عالمي ده، موږ هم د اسلامي نظام کیف علی الاعلان نه وایو د حکمتونو په بنیا په تقاضا باندې، خو دنیا او مسلمانانو انسانانو ته یې وړکی معرفي نه کړو، محیطي او عنعنوي او مزاجي معرفي نه کړو. لکه څنګه چې خپل شکل ده او خپل صورت یې ده، انسان شموله، مسلمان شموله او جهان شموله، هغسې برخورد ورسره ولرو، هغسې مواقف و دریځونه ورسره ولرو. د ما عزیزانو، د اسلامي نظام تر چتر لاندې به لکه څرنګه چې موږ حنفیان یو، شافعیان به هم لرو، مالکیان به هم لرو، حنبلیان به هم لرو، جعفریان به هم لرو، او خارج له چتره د اسلامي نظامه د انسانیت په تقاضا باندې، د عمومیت د پیغام د دین په تقاضا باندې، موږ به له ځانه سره د ذمیانو په شکل باندې، د مصالحینو په صورت کې او د مستأمنینو په ډول باندې، نصارا به هم را سره اوسیږي، مجوس به هم را سره اوسیږي، هنود به هم را سره اوسیږي، دهریان به هم را سره اوسیږي. او موږ لکه څرنګه چې کوم اسلامي حلیه او لباس لرو، هغه اسلامي حلیه او لباس د خپل محیطو، د خپل کلتورو، د خپل جغرافیې لباس فقط اسلامي معرفي نه کړو، دنیا ته دا تأثیر ورنکړو چې داسې چارکونجه پلنه بګړۍ به دې په سر یې که دې نه وه، نو ته د اسلامي نظام، د اسلامي امارت د عضویت لایق نه یې. که دې خولۍ په سر وه، تا تخلف کړی ده له اسلامه. که دې توره صدرۍ نه وه اغوستې، نو په تا کې نیمګړتیا شته. که دې کښېده کړی په ټوپو اوږو باندې نه و پروت، نو په تا کې نیمګړتیا شته. که موږ داسې محیطي ذهن لرو، بیا به موږ اسلام او اسلامي نظام ډېر کوچنی او ډېر وړوکی معرفي کړی. دومه خبره دا ده چې موږ د دې اسلامي نظام د بقا دپاره د 10 کلو، د 20 کلو، د 30 کلو تصور ونه کړو. موږ په دې نیت باندې د اسلامي نظام دپاره قربانۍ ورکړې دي، په دې نیت باندې به قرباني ورکړې کېږي چې دا نظام به لکه په صدر د اسلام کې چې د اسلام خطه معلومه سوه، مرکزیت معلوم سو، او په سلګونو کلونه په پیړیو په مخ د ځمکې باندې وچلېدو. دغه اسلامي نظام به هم په پیړیو چلیږي. د دې شعاعو به ترک ته رسیږي، مصر ته به رسیږي، واشنګټن ته به رسیږي، ډیلي ته به رسیږي، پیکین ته به رسیږي، مسکو ته به رسیږي، په خپله به رسیږي. کله چې موږ خپل اسلامي عدالت په عمل کې راولو، نو د اسلام عدالت د عقیدې او د ایمان په بنیاد باندې بنا ده. او په دنیا کې که خلق تعاملات کوي، ښې رویې کوي، هغه
د دنیوي مفاداتو په لالچ باندې بنا دي. هغه د دنیوي د مفاداتو د لالچ ښېګڼې ښه سړیتوب او عدالت له هغه عدالت سره مځکو اسمان فرق لري چې هغه عدالت له ایمانه نشأت کړی، له عقیدې نشأت کړی. موږ چې رشوت ناروا بولو، ظلم ناروا بولو، غصب ناروا بولو، دروغ ناروا بولو، غدر ناروا بولو، دا د موږ د ایمان برخه ده، د اسلامي اعمالو برخه ده. موږ د خپل ایمان په لرلو باندې په دې مکلف یو چې دا نارواوي به ناروا بولو، په پټه په ښکاره کې به ناروایي، په هر حالت کې به ناروا بولو. او کوم فرائض و وجائب چې د موږ په ذمه باندې دي هغه د ایمان په تقاضا د موږ په ذمه باندې دي. هغه به په هر حالت کې موږ د هغو امتثال او تطبیق تمثیل کوو. او که په دنیا کې یو قسم برای نام عدالتي نظامونه ستا د عدل نظامونه دي، یا یو څو ښه سلوک او ښه رویه له خپلو ولسونو او له خپلو رعیتونو سره لري، د هغو هغه جذبه په مادي ملحوظاتو، په مادي مفاداتو باندې بنا ده. هغه د بیا الیکشن او د بیا انتخاباتو امید لري، هغه خلقو کې د محبوبیت د پیدا کولو په خاطر باندې ده. هغه خدای نه پیژني، یا که یې پیژني د خدای دپاره هغه کار نه کوي، خو هغه د دې دپاره کوي چې زه بیا موقع ترلاسه کړم، دنیوي مفادات ترلاسه کړم، مادي مفادات ترلاسه کړم. نو د مادي مفاداتو په قصد او په غرض باندې عدالت او د ایمان او د عقیدې له اثره څخه، له وجې څخه د عدالت مځکو اسمان فرق ده. او کفري دنیا چې ویریږي له همدغسې عملي او تطبیقي سیاسي اسلامي نظام څخه ویریږي. هغه چې له صدره د اسلامه او روان به یې تر قیامته پورې چې دوی د حق مقابلې کوي، هغه په دې خاطر باندې کوي چې د دوی خپل سلطنتونه، د دوی خپل حیثیتونه، د دوی خپل مفادات دا له لاسه ولاړ نه شي. هغه خپل رعایتونه، خپل زیر دستان په ګمراهۍ کې ساتلي دي. هغه پوهېږي په دې باندې که سیاسي عملي تطبیقي اسلام نه وي په مخ د ځمکې باندې، چې د دې ټولې مځکې د مخ انسانان د بسترو مسلمانان سي، یا په خانقاو کې خانقه نشین مسلمانان سي، یا د منبرو د تبلیغ مسلمانان سي، د هغو هیڅ خطره نسته ورته، بلکې هغه د منبر مسلمان به په هغه باندې خطبه وایي. په خانقاه کې به خلق ورځي او په هغه نظام کې به ډېر خوشحاله وي، د هغه نظام جز به وي، په هغه نظام کې به په امن باندې اوسېږي. بسترې به په همهغه نظام کې چلیږي او څوک به یې مانع نه وي. په دغو شعبو کې د دې مطالبه نه وي چې له حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې دا د الله ځمکه ده، د الله نظام ورته پکار ده. دا خبره د هغو په خبرو په تبلیغاتو کې سور خطي نه شي ویلی. نو بیا له داسې مسلمانانو څخه د دنیا کفار نه ویریږي. د دنیا کفار له داسې مسلمانانو ویریږي چې هغه د اسلامي زندگی، د انساني زندگی، د خوشحاله زندگی، د پراخه زندگی، د باعلمه زندگی تصویر دنیا ته ور وړاندې کړي، او هغه د دوی خپل رعایتونه له دې الګو او له دې اسلامي نمونې څخه الهام اخلي. هغه خود په خود له دې سره ګرویده کیږي، دې ته معتقد کیږي، او په خپله بې له بلنې د اسلامي نظام د مسؤلینو، بې له مداخلې د هغو، هغه به خپله د دې تقاضا کوي، د دې اواز به کوي، د دې مظاهرات او تظاهرات به کوي، د دې غوښتنې به کوي چې موږ هغسې نظام غواړو، موږ اسلامي نظام غواړو. ځکه کفار له مسلمانانو سره مشتیخن دي، او مسلمان په هیڅ ځای کې نه پرېږدي
چې هغه یو اسلامي دائمي عملی تطبیقي نظام ولري او چیغې وهي مسلمانانو ذهنونه یې داسې کاږه کړي دي چې د مسلمانانو اصحاب نظر غوندې خلک دي وایي اسلام او سیاست علیحده شیان دي. د ما مؤمنانو ورونو، الله دې موږ ته د دین په تشریحو د اسلامي نظام د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم.